اووه داسې ګناهونه دي چې په ترسره کولو باندې انسان هلاک کیږي. له دې ګناهونو باید هر انسان جدي ډډه وکړي. ترسره کول خو یې پرېږده، ورنږدې هم نشي. دا رسول الله صلی الله علیه وسلم موبقات بللي دي. موبقات اصلا هغه ګناهونو ته وایي چې انسان هلاک کوي یا یې تباه کوي. په حقیقت کې دا کبیره ګناهونه دي، هغه ګناهونه چې انسان د تباهۍ کندې ته بیایي. اصلا کبیره ګناهونه ډېر متفاوت دي، خو رسول الله صلی الله علیه وسلم په یو مبارک حدیث کې دغه هلاکونکي موبقات یا کبیره ګناهونه بیان کړي دي چې څو شیبو کې درته وایم. تر هغې مخکې یو بل مبارک حدیث کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي الا انبئکم باکبر الکبائر، آیا تاسو ته تر ټولو د غټو ګناهونو په اړه خبر در نه کړم؟ صحابه وایي موږ ورته ویل چې قلنا بله یا رسول الله، موږ ورته ویل چې ولې نه، حتما راته دا وښیه، د هلاکونکي ګناهونه خو موږ باید وپېژنو کوم دي. الاشراک بالله، الله پاک سره شرک کول، الله پاک سره شریک نیول، بل چاته عبادت کول، حقوق الوالدین او مور او پلار سره زیاتی کول یا د مور او پلار په حق کې ظلم کول. او بل یې ورپسې ویل پیغمبر صلی الله علیه وسلم داسې تکیه ناستو او را مخکې شو، صحابه ته یې وویل چې الا وقول الزور وشهادة الزور، الا وقول الزور وشهادة الزور. دا جمله یې دې حده پورې تکرار کړه چې د دې حدیث راوی په صحیح بخاري کې چې روایت شوی راوی وایي مونږ ویل چې رسول الله صلی الله علیه وسلم شاید بس نه کړي، همدا خبره تکراروله چې الا وقول الزور وشهادة الزور. د حدیث په تشریح کې راځي صحابه مطلب دا و چې کاشکې رسول الله صلی الله علیه وسلم بس کی څخه دومره ډیره تکرار کړله. دغه تکرار د دې موضوع په اهمیت باندې دلالت کوي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم له تکیې را مخکې شو او دا موضوع تشریح بیان کړله او تکرار یې کړه. دومره تکرار کړه صحابه وایي چې موږ فکر وکړو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به دا بس نه کړي. شهادت الزور اصلا اشراک بالله شرک په دوه ډوله دی، یو ظاهري شرک، یو خفیف شرک چې باطنی پټي، یو ښکاره شرک چې ته د الله پاک نه غیر د بل چا عبادت وکړې، شرک ورسره وکړې، د الله پاک ته نعوذ بالله اولاد نسبت وکړي یا بل یا د ځینې انسانانو نه داسې مراد غواړي لکه الله پاک نه چې غواړي نعوذ بالله. دغه ټول دا شرک اعظم دی، لوی شرک دی. خفیف شرک چې ریا کې مثلا ځینې نور کارونه کوي چې خلکو ته ښکاره شي، نه الله ته، دغه خفیف شرکونه دي. حقوق الوالدین دا چې د هغوی په حق کې ته ظلم وکړي، د هغوی سره بد چلند کې زیاتی ورسره کې، هغه چې الله پاک ترې منع کړی. او قول الزور و شهادت الزور، په دروغه خبرې کول، دروغ ویل او په دروغه شاهدي ورکول، دروغ ویل پر حقیقت کې دا قول الزور دی. په دې کې ډیر شیونه راځي، کینه، بد چلند، بد زبانی، ژبه بده کارول، دا ټول پکې علما راولي. خو د قول الزور او شهادت الزور دروغ خبرې او دروغ شاهدي ورکول، یو څه دی نه لیدلی قسم او قرآن پې کوي دروغ وایي په اړه، دا قول الزور دا اکبر الکبایر ګناه ده وروره او خوري. په ځینې نورو حدیثو کې هم راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم نه یو صحابي ابن مسعود رضی الله عنه پوښتنه وکړه چې ای الذنوب اکبر، کوم ګناه د ګناهونو له ډلې لوی ګناهونه دي، کبیره ګناهونه دي؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وویل چې ان تجعل لله ندا وانه خلقک، چې الله پاک ته داسې شریک ونیسي په داسې حال کې چې ته هغه پیدا کړی، الله پاک پیدا کړی، ته ورسره شریک ونیسي. ان تقتل ولدک من اجل ان یأکل او یطعم معک، یا د دې له ډاره خپل اولاد ووژنې. از پخوا وخت کې همدا رواج و د عربو چې خپل اولادونه به د فقر او دغه د خاطره وژل یا له منځه به وړل چې امکانات مالي نه و. ځینې انسانان اوس هم کیدای شي د دې په خاطر خپل اولاد مثلا کله چې د میندوارۍ پر مهال څو میاشتني د دې له ډاره چې یا لږ د اجلۍ د نه خوښوي یا د روزي د خاطره چې اقتصادي وضعیت هم ښه نه دی اولاد وژني یا یې مثلا هغه ضایع کوي یا خرڅوي، بېلابېل دغه په کیدای شي راشي. نو
د دغې له ډاره ته خپل اولاد ووژنې یا له منځه یوسې، او تزني حلیلة جارک، چې د خپل ګاونډي له میرمنې سره ته نعوذ بالله زنا وکړي. دا کبیره ګناهونه دي زما وروره، له دې نه جدي ډډه کوه هلاکوونکي. اوس راځمه هغو 7 ګناهونو ته، کبیره ګناهونو ته، موبقاتو ته، چې رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ ته په اړه جدي خبرداری راکړی دی. لومړی خو باید دا ووایم چې کبیره ګناهونه څه ته وایي. کبیره ګناهونو ته علما داسې تعریف کړی دی، هغه ګناهونه ته وایي چې په قیامت کې د هغې دپاره سخت عذاب یا سخت وعید وي. بل د هغې لپاره ځینې داسې ګناهونه پکې دي چې حدود ټاکل شوي، لکه د زنا، لکه د قتل قصاص دی، لکه د زنا رجم یا درې وهل دي، یا لکه مثلا د جاسوسۍ، ځینې نور هغه ګناهونه چې کبیره بلل کېږي، د هغې دپاره عذاب دی. په آخرت کې هم عذاب دی، په دنیا کې هم د دې دپاره هم حدود دي او هم سزا ورته ټاکل شوي. دغې ته کبیره ګناهونه وایي. په حدیث کې چې څنګه راغلي موبقات یې بللي، موبقات هلاکوونکو ګناهونو ته وایي. دا متفاوت دي لکه څنګه چې مې مخکې وویل، خو په یوه حدیث مبارک کې رسول الله صلی الله علیه وسلم 7 دانې بیان کړي له دې ګناهونو. څو نور دي چې هغه مې مخکې درته بیان کړل، 7 دا دي. دا 7 ګناهونه او هغه ګناهونه چې سره یو ځای کړو، انشاءالله په خیر کې به یو ځای کوو. اوس دا 7 دانې درته تشریح کوم. لومړی شرک. شرک چې کله وایو د هرې ګناه په سر کې راځي. شرک د ګناهونو د نوملړ په سر کې دی، کبیره ګناهونو په سر کې شرک راځي. ځکه شرک د داسې یو رب په حق کې ظلم دی چې موږ یې پیدا کړي، دومره نعمتونو باندې نازوي، دومره نعمتونه راکړي، بیا موږ هغه سره شریک ونیسو، شرک وکړو، د هغه سره نور خدایان په خدایي ونیسو، ریا وکړو د خلکو په مخ کې د الله عبادت کې. دا ټول شرک کې راځي. الله پاک په قرآن کریم کې واضح فرمایلی چې ان الله لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلك لمن یشاء. الله پاک شرک نه بخي، شرک ته هیڅ بخنه نشته ده، ویغفر ما دون ذلك، او د دې نه اخواته ګناهونه ټول بخي چاته چې خوښه وشي. دویم دغه حدیث کې چې راغلی دی، دویم موبقات یا دویم اکبر الکبایر یا تر ټولو سخته ګناه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم 7 دانې یاد کړي په دې حدیث مبارک کې، دویمه یې سحر ده. زما خورې او زما وروره، په کلیو کې بانډو کې موږ او تاسې د دې په خاطر چې د نورو خلکو ژوند متاثره کړو، د نورو خلکو ژوند ور خراب کړو، جادو پې کوو، سحر پې کوو، ساحرانو ته ورځو چې د هغوی ژوند بل ډول کړي. ته خبر نه یې چې کبیره ګناه کوي، په دې باندې هلاک کوونکې ګناه کوي. دغه انسان ژوند به ته کېدای شي متاثره نه کړي، کېدای شي خراب نه کړي، ځکه خو چې الله پاک پکې تاثیر ونه کړي، ستا د کوډې هر څه به په هوا لاړ شي. ته کوډې کې په یو چا باندې، په یوه سړي باندې، په یوه ښځه باندې د هغوی ژوند ور تباه کړي، والله دا تا تباه کوي. ځکه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي چې دا ګناهونه په حقیقت کې هغوی نه تا تباه کوي، دا ستا دپاره خطرناکه ګناهونه دي. نو ته د دې نه ځان ساته. دا کبیره ګناه ده چې ته باید جدي ډډه وکړي. په خلکو باندې جادو، کوډې، سحر او دا شی نه مه کوه. ساحرانو ته کفار ویل شوي دي، کافران دي په حقیقت کې. هغوی د الله پاک په دین باندې کفر کوي. دوی داسې کارونه کوي چې د دین خلاف دي ټول. بیا ته هغه ته ورځې کینې چې فلاني په ژوند کې دا مداخله وکړه، دا کار وکړه، دا وکړه. ته کبیره ګناه کوي، جدي ډډه ترې وکړه. د موبقاتو یا کبیره ګناهونو له ډلې درېیمه چې حدیث کې راغلی دا دی چې قتل النفس التي حرم الله الا بالحق. یو نفس وجل هغه چې الله پاک حرام کړی دي. الله پاک څو قتلونه د څو ډلې انسانانو قتلونه حرام کړی دي. مسلمان په حدیث مبارک کې راځي چې كل مسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. په مسلمان باندې د بل مسلمان وجل، د هغې مال، د هغې عرض یا د هغې ابرو عزت، دا حرام دي چې په دغه کې تیری وکړي. بل د ذمي هغه کافر ته وایي چې د مسلمانانو په څنګ کې ژوند کوي. ستا اسلامي هیواد دی، کافر ورته راغلی دی، هلته ویزې اخیستې، ژوند کوي پکې.
معاهد هغه چې د مسلمانانو او د هغوی ترمنځ د کفارو ترمنځ معاهدی تړونی چې د سولې تړونی یا بل تړونی هغه چې راځي ستا خاورې ته یا کوم څوک استازی راستي هغه د هغې وژل حرام دي، همداسې لکه د مسلمان وژل چې حرام دي. او د دې نه هاخوا ته مستأمن هغه چې ستا ملک ته راغلی پناه یې غوښتي، خپل ملک ورته مشکل یا کفري ملکونو کې دی غواړي چې مسلمانانو څنګه ژوند وکړي، د اسلامي هیوادونو نظام او نظم یې خوښي، دی چې هلته راځي په ویزا او تړون او دغه باندې یې پناه راوړي تا ته، د دې وژل هم همداسې دي لکه مسلمان چې وژني. د دې ټولو وژل ناروا او حرام دي الا بالحق، مگر که چیرته مثلا دوی داسې کارونه کوي لکه قتل کوي د یو مسلمان، دوی په قصاص کیږي، دا په حق باندې د دوی وژل دي. زنا کوي مثلا شرعي حدود په تطبیقیږي. دا ټول څلور ډله کسان چې میاد کړل، دوی که چیرته مثلا بیا ګناه کوي هغه چې حق دی، هغه ځینې شیونه چې مثلا الله پاک جواز ورکړی چې انسان وینه دې پکې هدر لاړ شي، بیا هغې کې دوی وژل کیږي. قتل النفس التي حرم الله الا بالحق، دا دریمه کبیره ګناه ده. هغه انسان چې شرعاً وژل جواز نه او دا د محکمو د انسانانو په لاس کې نه ده چې په خلکو حدود تطبیق کړي، د شخصي معامله نه ده، دا د محاکمو او دا د اسلامي نظام حاکمانو نظام مسؤلیت دی چې دغه حدود تطبیق کړي. عام خلک صحرایي محکمه نشي کولی په دې کې. حدود به قاضي، شرعي محکمه یا ولی الامر یا نور هغه کوم څوک چې موظف مسؤلیت د نظم د ټولنې هغوی به دا تطبیق کوي. هر څوک یې نشي او هر څوک د قتل کې راځي چې په خپل سر باندې یو چا باندې حد تطبیق کوي، دا حد نه، دا مراجع معلومې دي، هغوی به دا کار کوي. زوتی نشو. څلورمه ګناه بیا سود خوړل، اکل الربا. سود له الله پاک سره جنګ کول دي. د سود په اړه ډیر زیات وعید او ډیر زیات دغه راغلي دي، خبرداري او د ګناه په اړه او د سزا په اړه. خلاصه دا چې سود له الله پاک سره جنګ دی. سود دوه ډوله دی، ربا دوه ډوله دی، ربا النسی، ربا الفضل. دا چې ته د خپل د هغه اضافي ګټه چې کې هغې ته هم سود وایي، او نسیه دا چې یو چا ته شی ورکې بیا یې پرېږدې چې هغه پې ښه ډېر شي، بیا ورځي چې زما اوس قرض راکړه، دغه لاس تنګ دی، لاس یې بند دی، ته هغې وخت کې د هغه نه دغه غواړي چې زر کوه ما ته خپلې پیسې راکړه، خپل قرض چې دې ورکړی چې دې ورکړی په زور یې ترې اخلي. پخوا وخت کې ربا النسي رواج وه. مثلا عربو کې دا عادت و چې دوی به یو چا ته مثلا مال چې ډېر ور بیا کو، غنم یا هر څه چې به و، بیا به وروسته چې کله د غنمو سیزن ختم شي یا دغه به ختم شو، بازار کې به نه پیدا کېدل، ورتلل بیا خلکو ته ویل چې اوس ما دغه بېرته راکړه، ویل چې نشته، ویل بیا ښایي تا باندې اضافه کېږي. مثلا دغه ځینې دغه چې دي مورګیج او نور شیونه چې دي، ته که هغه خپل قرض په وخت باندې ادا نه کړې، د پاسه د باندې یو جریمه راځي، نو دغه ټول شیونه سود کې راځي. دا کبیره ګناه ده. پنځم د یتیم مال خوړل. پنځم موبقات د یتیم اکل مال الیتیم. د یتیم مال داسې دی لکه پر دغه کې چې راځي قرآن کریم په آیت کې راځي لکه ته چې په خپلې خېټې ته اور دننه کې، دا داسې دی. یتیم هغه چا ته وایي چې کله دی بلوغ ته نه رسېدلی او پلار یې وفات شي. بلوغ نه خواته به یتیم نه بلل کېږي، ځکه چې هغه خپل عاقل او بالغ د خپل چارو دغه کنټرول په خپل لاس کې اخیستی شي. خو دا د بلوغ سن نه لاندې یو څوک چې مثلا دغه سن وړوکی هغه یتیم بلل کېږي. او د یتیمانو د مال خوراک ځکه جدي ده چې اسلام سراسر د ژوند نظم برابروي، د ژوند نظام کنټرولوي. ته چې د یتیم مال خورې څوک نه لري دفاع ترې وکړي، نو الله پاک د دې دفاع کوي، وایي چې د دې مال خوړل کبیره ګناه ده. او داسې دی لکه ته چې اور په خپله خېټه کې خوري، اور دننه کې خپلې ګېډې ته. د یتیم مال نه جدي ډډه وکړه، جدي خبرداری دی، ځکه د یتیم دفاع الله پاک کوي. ستا په مقابل کې به قیامت په ورځ د یتیم دفاع الله پاک کوي. شپږم موبقات یا شپږمه ګناه بیا تولی یوم الزحف. د مسلمانانو د کفارو دوه لښکرې سره مخامخ شوي دي، لومړی کرښه کې دي د جګړې، دغه وخت کې شاته کېږي تی مسلمان، دغه کبیره ګناه ده.
دا ځکه چې دغه وخت کې که یو مسلمان شاته شي د نورو مسلمانانو په روحیه باندې تاثیر کوي، د دوی په کرښو کې، د دوی په لیکو کې درز پیدا کېږي، ضعف پیدا کېږي، کفار پې ډاډه کېږي، برلاسي کېږي، نو دا هم کبیره ګناه ده. او اوومه قذف المحسنات الغافلات المؤمنات، د مؤمنو خویندو قذف یا دوی په زنا باندې یا بدکارۍ باندې تورنول. دا څومره عادي دی زموږ او ستاسې مجلسونو کې. فلانۍ بدکاره ده، فلانۍ دا کار کوي، فلانۍ فاحشه ده، فلانۍ دا دی، فلانۍ نارینه‌و په حق کې هم دا دی، فلانۍ داسې کار کوي او خبر به هم ترې نه یې. تا ته به چا ویلي، چا نه به دې اورېدلي، په سترګو به دې نه یې لیدلي، اما هغې باندې به ته د زنا تور لګې، د بدکارۍ بدفعلۍ تور به پې لګې. دا کبیره ګناه ده، دا هلاکوونکې ګناه ده چې ته یو مسلمانه خور چې هر څوک یي، که با حجابه که بې حجابه که هر رقمي، ته حق نه لرې چې د هغوی په حق کې دغه بده فیصله وکړي. مؤمنات الغافلات ورته ځکه ویلي دوی ځان نه خبر نه یي، ګناه یې نه یي کړي او ته پې تورونه لګې. وظالمه ته څومره بې انصافې. که ستا د خور په حق کې، که ستا د مور په حق کې څوک دغسې خبره وکړي او ته یې واوري، عکس العمل به دې څه یي؟ نو خو هغه هم د چا خور ده، د چا مور ده. ته یو عکس د هغې وینې، یو ویډیو یې چېرته مثلا په داسې حالت کې چې هېڅ بدفعلي نه یې کړی، ته پې حکم کوي چې دا داسې ګرځي، دا بدکاره ده، دا ما فلاني هلک سره ولیده، دا د فلاني سره جوړه ده، دا کار کوي، یا دغسې تورونه دې د قوانینو ښکاري چې دا زناکاره ده، دا ده. سبحان الله، استغفر الله، دا کبیره ګناه ده. الله پاک هېڅکله تا ته جواز نه درکوي. د پاکلمنو ښځو، د غافلو چې ځان نه خبر نه یي او ته پې تورونه لګوې، مؤمنې. د نارینه‌و په حق کې دا حکم کېدی شي، خو د ښځو دغه ځکه زیات دی، ګناه ځکه زیاته د ښځو تورنول په زنا باندې چې هغوی ځان نه دفاع دغه نه لري، ځان نه خبر نه یي. که نارینه داسې خبره وکړي په دې خوله دې وایي، ښځه به څه وکړي؟ او د کافر هم حتی جواز نه لري، خو د مسلمانې ګناه بیا ډېره ده چې ته په زنا تور نه کړي. په یو څه په اړه چې ته دلیل او فیض دغه نه لري، سند نه لري، په سترګو دې نه لیدلي، هېڅ جرأت ځان ته مه ورکوه چې د چا په اړه حکم وکړي. تا ته هېڅکله شریعت دا اجازه نه درکوي چې ته په چا باندې دغه حکم وکړي. نو له دغو اوو ګناهونو، هلاکوونکو ګناهونو جدي ډډه کوه او یا لطف وکړه دا ویډیو له نورو ملګرو سره شریکه کړه، تر څو په دغه ګناهونو کې شریک نشي یا ترسره نه کړي. نو دا ګناهونه شو. یو حقوق الوالدین هم پکې راځي، صحیح ده، مخکینی حدیث کې چې یاد کو، قول الزور پکې راځي، دا نه شو. او خپل اولاد د دې له ډاره وژل چې ته فقیر نشي یا ته بېوزله نشي، یا له دې له ډاره چې ستا نه ډوډۍ خوراک ونه کړي. او بل پسې دا چې د خپلې ګاونډۍ سره زنا کول، 11 شو. یعنې لنډیز یې درته وایم، لومړی